په غومبورو کې قند ښایسته ده، په غومبورو کې قند ښایسته ده، له سپوږمۍ هغه توچنده ښایسته ده. کلیوالې د لونګو غاړکۍ دي، کلیوالې د لونګو غاړکۍ دي، له ټوپک او کمربنده ښایسته ده. د مرمیو په ځای اوري ګلابونه، د مرمیو په ځای اوري ګلابونه، سوله خلکو له اوربنده ښایسته ده. دا ډاکټره زه عسکر د ګران وطن یم، دا ډاکټره زه عسکر د ګران وطن یم، شکر خدایا زموږ تنده ښایسته ده. سلامونه او مینه مې ومنئ د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو. ستاسې ادبي ملګری احمد الله وپای ما په دې هیله چې رک روغ او خوشحاله وئ. د پټو لالونو د ادبي خپرونو په لړۍ کې تر مرورې ولسوالۍ را رسېدلی یو. په څنګ کې ناست ملګری اسماعیل انګار چې د دې نه مخکې یوه خپرونه موږ هم ریکارډ کړې وه، ډېری ملګرو خوښه کړې وه. د ډېرو ملګرو په غوښتنه د انګار صاحب تر څنګ دغه دی بیا راغلیستو، د دوی نه به خوږې خوږې غزلې تر تاسو در رسو. انګار صاحب سلامونه، مینه او هرکلی. وعلیکم السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه، احترامات او نیکې هیلې مې ومنئ. وفا صاحب تاسو په خیر راغلی، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. مننه انګار صاحب، ژوند مو څنګه دی؟ کور ودان ستاسو په دعایو او د الله تعالی فضل او رحم دی تر دې ساعته پورې، تر دې دمه پورې رک او روغ او جوړ یم. هغه درنو ملګرو ته که څه ویل غواړئ چې دغه ستاسې تېره ویډیو ډېرو ملګرو وکتله، ډېرو ملګرو پې کمنټ یې وکړلې، دغه ملګرو میسجونه کول چې د انګار صاحب شاعري مو خوښه شوې ده، دغه څنګ ته لاړ شه او د هغې نه یو څو غزلې نور هم ریکارډ کړه. دغه درنو ملګرو که مننه کوئ یا ورته کوم الفاظ لرئ، غزلې، نظمې، هر څه چې مهرباني مننه کوم هغه ملګري چې زما ویډیو یې خوښه کړې ده او تاسو دې ته مجبوره کړی چې بیا زما تر څنګ راشئ. زه ډېر یو عاجزه سړی یم او د عاجزه کورنۍ سره تعلق ساتم. دومره نه یم چې زه به د دې نه څنګه مننه وکړم او د دې په خبرو په هکله به دې ته څه ووایم، خو همدومره ورته وایم چې همدغه درانه ملګري دي، همدغه ملګري دي چې زه تر دې حده رارسېدلی یم او دا د دوی مینه تشویق دی او دا د کور دی ودانې تل د ښاد آباد او بریالي اوسي. مننه انګار صاحب، له خبرو راتېرېږو، راځو ستاسې خوږه شاعري اورو. مهرباني وکړئ ستاسې خوږه شاعري، غزلې، نظمې. مننه کوم وفا صاحب، یو غزل دی وی چې خوړلی مې پې ځان سراسري، چې خوړلی مې پرې ځان سراسري، اوس مې نه مني احسان سراسري، چې خوړلی مې پرې ځان سراسري، اوس مې نه مني احسان سراسري. دا ژوند مې لالچي یارانو داسې پیکه کړی، دا ژوند مې لالچي یارانو داسې پیکه کړی، پیکه راته ښکارېږي ټول جهان سراسري. ښکاره د لیونتوب نښې یې دا نه دي که څنګه وفا صاحب، ښکاره د لیونتوب نښې یې دا نه دي که څنګه، شلولې تر لمن چې یې ګریوان سراسري. منم چې ښکلي ښکلي به د ډېرو خلکو خوښ وي، منم چې ښکلي ښکلي به د ډېرو خلکو خوښ وي، خو شیخ کمبخت بایللی پې ایمان سراسري. بیا یې مننه. منم چې ښکلي ښکلي به د ډېرو خلکو خوښ وي، خو شیخ کمبخت بایللی پې ایمان سراسري. غربت دا احسان دی په سر سترګو منم ځکه، غربت دا احسان دی په سر سترګو منم ځکه، غربت را معلوم دی کړه یاران سراسري. مننه. غربت دا احسان دی په سر سترګو منم ځکه، غربت را معلوم دی کړه یاران سراسري. ګیله دې سراسر د خپله ځانه کړه انګاره، ګیله دې سراسر د خپله ځانه کړه انګاره، ساتل چې دې له ستوني کې ماران سراسري. ډېره زیاته مننه کوم انګار صاحب، دغسې په یو غزل دې نه پرېږدو، نورې غزلې. مننه کوم غزل به توده په توده همدومره ووایم چې وکړله جانان د نفرتونو اراده، چې وکړله جانان د نفرتونو اراده، ماتیږي به مو خود د ارمانونو اراده، چې وکړله جانان د نفرتونو اراده، ماتیږي به مو خود د ارمانونو اراده، په سپین ګلابي مخ د شنو خالونو اراده، ښکاره یې د زمونږ د مرګونو اراده، په سپین ګلابي مخ د شنو خالونو اراده، ښکاره یې د زمونږ د مرګونو اراده. ای ربه خپورونه په خپل رحم را پخلا کړي، ای ربه خپورونه په خپل رحم را پخلا کړي، ترې وباسي د زړونو د جنګونو اراده. د هغه خلکو ربه سراسر لاسونه پرې کړه، د هغه خلکو ربه سراسر لاسونه پرې کړه، لري چې د پښتون قام د قتلونو اراده. مننه. د هغه خلکو ربه سراسر لاسونه پرې کړه، لري چې د پښتون قام د قتلونو اراده. په هغه ورځ مې داسې خوټ کېدلې ته به نیسي وفا صاحب،
هغه ورځ مې مننه. په هغه ورځ مې داسې خوټ کېدلې ته به نیسي چې وکړمه د یار د دیدنونو اراده او چې وي د یار دیدن انګاره میاشتې پکې څه وي چې وي د یار دیدن انګاره میاشتې پکې څه وي لیکه راله امیر صاحب د کړنو اراده چې وکړه له جانان د نفرتونو اراده ماتېږي به مو خود د ارمانونو اراده. واه ډېره زیاته مننه کوم انګار صاحب. بل غزلې 2-3 غزلې مسلسل اورو. مننه کوم. وایي غزل څه په دې ډول دی، وایي چا خبر کړې ده چې تا باندې غزل جوړوي، چا خبر کړې ده چې تا باندې غزل جوړوي، ځکه خو سات په سات شیشې لذي وربل جوړوي. چا خبر کړی ده چې تا باندې غزل جوړوي، ځکه خو سات په سات شیشې لذي وربل جوړوي. د چا د مرګ تصمیم خو بیا نیسي قاتله پیغله، د چا د مرګ تصمیم خو بیا نیسي قاتله پیغله. شونډې یې سرې کړلې او سترګو له کجل جوړوي. تورو جامو کې چې بلۍ ته وار په وار راخیږي، تورو جامو کې چې بلۍ ته وار په وار راخیږي، زما سېزو له تبانه ګوري او چل جوړوي. د بڼو څوکې یې څه داسې تېرې کړي دي چې د بڼو څوکې یې څه داسې تېرې کړي دي چې لکه جګړې ته چې تېره غشي مغل جوړوي. د بڼو څوکې یې څه داسې تېرې کړي دي چې لکه جګړې ته چې تېره غشي مغل جوړوي. هېڅ سر ته نه رسي انګاره خامخا پرې وځي. پاپا صاحب هېڅ سر ته نه رسي انګاره خامخا پرې وځي. څوک چې د سیند د نرمو شګو نه محل جوړوي. چا خبر کړی ده چې تا باندې غزل جوړوي، نو ځکه خو سات په سات شیشې لذي وربل جوړوي. مهرباني وکړه. بل غزل بل غزل دی وایي چې ننې ساقي ته وایم چې ننې سریام راکه چې ویسکم، ننې سریام راکه چې ویسکم، نو راکه ساقي جام راکه چې ویسکم. ننې سریام راکه چې ویسکم، نو راکه ساقي جام راکه چې ویسکم. نن را باندې وکړه خصوصي پیرزو کړه را باندې پام راکه چې ویسکم. سود مې په جامونو باندې نه کېږي، سود مې په جامونو باندې نه کېږي، سود مې په جامونو باندې نه کېږي. ورکړه بس دوام راکه چې ویسکم. یو جام پسې بل پسې بل راکه، یو جام پسې بل پسې بل راکه. ورکه بس دوام راکه چې ویسکم. او شپې له د یار چم ته اراده لرم، شپې له د یار چم ته اراده لرم. اوس یې په ماښام راکه چې ویسکم. نو هر ځل دې پاخه په انګار سکلي دي وفا صاحب، هر ځل دې پاخه په انګار سکلي دي. نن یې راته خام راکه چې ویسکم، نن یې سریام راکه چې ویسکم. نو راکه ساقي جام راکه چې ویسکم. ډېره زیاته مننه کوم انګار صاحب. وروستی غزل درنه اورو، د هغې وروسته به بس خپرونه رانغاړو. یو غزل برته زه په خپله خوښه ووایم، د کتابچه کې ورکوم دی. زما ډېرو ملګرو ته نوم کړی دی، خو زما ډېر خوښېږي چې وایي خیرې چې راپسې ستا د خولګۍ کېږي قسم دی. خیرې چې مننه. خیرې چې راپسې ستا د خولګۍ کېږي قسم دی. څه چل به خامخا مې په ځوانۍ کېږي قسم دی. خیرې چې راپسې ستا د خولګۍ کېږي قسم دی. څه چل به خامخا مې په ځوانۍ کېږي قسم دی. په دې کور کې پیریان دي نه پوهېږم که بل څه وفا صاحب. په دې کور کې مننه کوم. په دې کور کې پیریان دي نه پوهېږم که بل څه. همیش په ما ګزار د دې بلۍ کېږي قسم دی. ما زړه دی په بایللی د هغې په زړه پوهېږم، ما زړه دی په بایللی د هغې په زړه پوهېږم. چې مینې ته هم زړه د دې جینۍ کېږي قسم دی. او ساقي کوه تلوار ډک ډک خمان را باندې وسکه. ساقي کور ودان. ساقي کوه تلوار ډک ډک خمان را باندې وسکه. څو چېرته مې په دې یوه پیالۍ کېږي قسم دی. وفا صاحب دا یو بیت د تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې د دوی دا د غرور محل په موږ را نسکور نه شي، د دوی دا د غرور محل په موږ را نسکور نه شي. څه کرکه مې د دې دنګې ماڼۍ کېږي قسم دی. د دوی دا د غرور محل په موږ را نسکور نه شي. څه کرکه مې د دې دنګې ماڼۍ کېږي قسم دی. او د مقطع شعر دی چې وایي په خپله خوښه هېڅوک جانان نه پرېږدي انګاره، په خپله خوښه هېڅوک جانان نه پرېږدي انګاره. خو بعضې کار د بېوسۍ کېږي قسم دی. خیرې چې راپسې ستا د خولګۍ کېږي قسم دی. څه چل به خامخا مې په ځوانۍ کېږي قسم دی. ډېره زیاته مننه کوم انګار صاحب چې په خپرونه کې را سره په دوهم ځل کېناستلې او خوږې غزلې دې موږ ته او درنو ملګرو ته ناستو ملګرو ته ډالۍ کړل. په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني وکړئ؟ پیغام به زه درنو ملګرو ته همدومره ووایم په لنډو ټکي کې چې لر بر پښتانه چې په هر ځای کې دي، په هر هیواد کې دي، په هر ولایت کې دي، په هر ولسوالۍ کې چې دي، ټول پښتانه یو ورونه شي، د زړونو دا ګیلې خفګانونه وباسو. د خپو ورونو ته مې دا پیغام دی چې راشي او ټول سره په یو ځای په یو ټغر باندې کښېنو. او هغه ملګري چې تاسو یې دې ته وهڅولئ، تاسو یې مجبوره کړئ تر زما خواته په دویم ځل باندې راغلی، د هغې نه زه یو وار بیا هم په دې خپله وړه خوله باندې بار مننه کوم. کور دې ودانې تل دې ښاد آباد ژوندي او بریالي اوسي. ډېره زیاته مننه کوم درنو ملګرو. اسماعیل انګار مو را سره په دوهم ځل واورېده. د دې خبرې، د دې شعرونه، د دې غزلې زموږ د ستاینې الفاظ نشته دی چې د انګار صاحب دغه وروستیو کې پیغام او بیا غزلې وستایو.
د ډېره زیاته مننه کوم انګار صاحب نه بیا هم کور ودانۍ چې په دوهم وار یې راته په ورین تندي وخت راکړو خوږې خوږې غزلې یې راته ویل دغه وده په ټولالونه د بي خپرونه چې محمد الله وفا درته وړاندې کړه یو ځل بیا چې د یو ښه ملګري یو ښه شاعر سره ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شېبې لوی الله پامان